څونه زیاتې اوبه پکښې ولاړې دي ماشاءالله. السلام علیکم ګرانو دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو لکه څنګه چې تاسو دوستان مو په جریان کې کړي واست، ما تېر ولاګ به مو لیدلی چې په افغانستان کې د تېرې 2 او 3 ورځې ډېر شدید بارانونه وسوله او ډېر شدید سیلابونه یې د ځان سره درلودله. د افغانستان په ډیرو ولایتو او په ډیرو ولسوالیو کې ډیرې زیاتې اوبه راغلې وې، نو د ځان سره یې ډېر مالي او ځاني زیانونه درلودله. الله پاک دې ټولو وطنوالو ته جنت الفردوس نصیب کړي او هغه کم مالي تاوان چې ورسېدلی دی بس الله پاک دې د هغه بدله یو په زره باندې ورکړي. نو لکه څنګه چې تاسو زما په تېرو ولاګو کې لیدلی دي، زه تللی وم د زابل ولایت د عمري یا د تورې بند ته. نو د هغه ځای ډېر ولاګونه به تاسو لیدلي چې لږ اوبه پکښې راغلې وې، کمې راغلې وې. نو تېره شپه د زابل ولایت عمري ډیم هم پارچاو سوی و، په زیاته اندازه اوبه ورته راغلي دي، ځکه په زابل ولایت کې هم ډېر زیات ورښتونه سوي وو. نو دا چې ما نه سوای کولی هلته ولاړ سمه، د هلته یو ولاګ درته جوړ کړمه. نو بس د خانزاد صاحب دی او د نجیب دی کور ودان چې ځینې شاټونه یې ما ته رالیږلي دي، دا د عمري بند چې پارچاو سوی دی، خلک ورته راغلي دي. تاسو راځئ د خیره سره د زابل ولایت عمري بند دا د پارچاوېدو حالت را سره ووینئ او اوبه را سره ووینئ چې په څونه اندازه اوبه ورته راغلي دي. نو هغه شاټونه را سره ووینئ، بیا به انشاءالله وروسته خبرې کوو. د اوبو دلته بیخي ژور ځای جوړ کړی. د مخامخ به تاسو وینئ، دا مخکې فکر کومه د انګورو که د بادامو باغ، نو اوبه اوس دوغونه زیاتې سوي دي چې هغه باغونه یې ټوله لاندې کړي دي. تاسو به وینئ چې څونه زیاتې اوبه پکښې ولاړې دي ماشاءالله. بس نو د افغانستان د آبادۍ په هیله چې یو ښایسته سوکاله او زرغون او ښایسته پسرلی به د خیره سره ولرو. مخکې کورونه دیوالونه یې اوس هم لږ بدلېږي، اوس کللې دي.
و د زابل ولایت عمري بند چې راسره ومولیدی. نو تاسو به لیدلي ماشاءالله چې څونه زیاتې اوبه ورته راغلې وې. نو هغه ځینې مخ ځایونه چې ما در ښکاره کړه دلته کورونه هم وو. نو اوس فعلا خو کورونه نه وو کې پکښې، ځکه هغه ځینې بار سوي دي، باغونه وو د انګورو د بادامو، نو بیخي زیاتې اوبه پکښې ځرېدلې دي، هغه شیان یې ټول لاندې کړي دي. نو دا ماشاءالله د اوبو د سطحې د رالوړولو ته ډېره زیاته فایده کوي، ځکه چې دا اوبه ودرېږي، دا به ټولې مځکې ته ولاړې سي، د مځکې د اوبو سطحه به ورسره رالوړه سي. تر دې به کیدای سي د ځینو دوستانو تر ما ډېر ښه سر خلاصېږي چې څونه فایده کوي. او بل زیری دا دی چې په کندهار ښار شاولي کوټ ولسوالۍ کې د دالې بند هم نن پارچاو سوی دی. نن تاریخ دی د 2025 کال د 2 میاشتې 26م تاریخ دی. نو هغه هم پارچاو سوی ده. نو بیا به انشاءالله کوشش وکړو د خیره سره دورې به هم لاړ سو. نو په دواړو ځایو کې به انشاءالله ښایسته ولاګونه درته جوړ کړم. نو دا چې د افغانستان د آبادۍ زیری یا د افغانستان د خوشحالۍ زیری، نو انشاءالله زه ستاسو سره شریکوم. بس خدای پاک دې وکړي چې دغه ولاګ ستاسو خوښ سوی. نو انشاءالله بل ولاګ به د خیره سره کوشش به وکړم چې تر روژې د مخه په کندهار ښار شاولي کوټ ولسوالۍ د دالې په بند کې هم یو ولاګ درته جوړ کړم. نو تر یو بل ولاګه ښه وخت ښې چارې. بای بای.